تا څنګه تیره کا د وخت په زولنو کې ځواني تا څنګه تیره کا د وخت په زولنو کې ځواني ما نه خو تیره شو د ژوند په وسوسو کې ځواني او شپه د سحر په تمه لاړه شپه د سحر په تمه لاړه د سپوږمۍ په رڼا د لاسه ووته د نور په پرېوتو کې ځواني او د جنون ذوق لمو د مینې کائنات لټولو د جنون ذوق لمو د مینې کائنات لټولو چې ستا تر ذاته راتلو و بوډا کېدو کې ځواني او بیا وخت چې بالغ شو د جانان سره احساس پیدا شو عزیر صاحب وخت چې بالغ شو د جانان سره احساس پیدا شو بیا مونږ ورکړې و د سر په سپینېدو کې ځواني د نور په وړانګو کې مو ژوند شو د ذراتو په څیر څنګ ترمې مو راغونډه کا سکیندو کې ځواني د ارمانونو خوږو شونډې راله وچولې مونږ له چاراکه د نباتو په ترخو کې ځواني تاسو ټول زموږ چینل ټي وي سبسکرایب کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. جمال صاحب د دې نه مخکې خو ما چېرته په میډیا باندې داسې خبرې نه دي کړي چې هغه د شعر نه علاوه وي نو د خبرو چل راځي. البته پښتنو ملګرو ډېر دا خواهش و خدای ما ته باقاعده اصرار و د هغې چې ته ریل اسټیټ ته راشه نو په ریل اسټیټ کې په مختلفو طریقو سره ګپلي کېږي او دوکي کېږي او د چا د پلاټ مسله وي د چا پیسې ورکړي وي پلاټ ورته نه ملو نو ما یو خپله کمپني کولوکا چې هغې ته وایي شمله 78 دا په پېښور کې ده یونیورسټي ټاون کې علي ټاور کې هغه ملګرو ته اسانه شوه هغه مینوالو ته اسانه شوه کومو مینوالو چې ټول عمر زما شاعري اورېدلې ده مونږه باقاعده په نقشه باندې کار کوو او یو ښه پراجیکټ په پېښور کې په اسلام آباد کې په ابټاباد کې دا زموږ سره شته دی بهترین پراجیکټ دي او جمال صاحب په هغې کې دا چې ښکلې سوسایټي او د پښتنو دپاره پکې څه پیکیجز هم شته چې پښتنو ته به اسانه وي هغه ملګرو ته به بیا چې کوم په بهر ملکونو کې دي نو د هغې دپاره خصوصي بیا مونږ خپل مثلا دا اوس مونږ اورسیز بلاک ایښی دی نو د دې اورسیز بلاک دپاره د دې دا سرمایه چې ده نو دا دې هلته جمع کولی نه شي هغه ترې لګي په وړو خرچو کې نو زموږ مقصد دا دی چې تاسو دا خپلې وړې خرچې راغونډوئ او هغه بچو لپې رونو لپې کور لپې ځان لپې یو پلاټ اخلئ نو با اعتماد خلک څوک دي دا فیصله به تاسو کوئ خو پښتنو ټول عمر 40 کاله په ما باندې اعتماد کړی او زما له طرفه چې څه کېږي او څومره م کېږي هغه به زه کومه نن دا وخت دی چې د ځمکو ریټونه غورځېدلي دي نو موږ له پکار دي چې په دې وخت کې واخلو بیا خو چې ریټونه اوچت شي نو بیا به هر سړی راځي او په ګرانه بیه به اخلي نو جمال صاحب داسې ده چې مونږ شمله 78 زمونږ چې کومه مارکیټینګ کمپنی ده او مونږ سره چې کومې پراجیکټ دي نو هغه به په هر معیار باندې انشاءالله پوره وي او زمونږ د ملګرو پیسې به محفوظ وي او زمونږ د ملګرو کورونه به محفوظ وي او بهترین سوسایټي به ورکو په پېښور ابټاباد او په اسلام آباد کې